د کوز کونړ د اسمار ولسوالۍ څخه درته مخاطب لحاظ طبیعت بگین بهترین زیبا جای طبیعت داره، کوه ها رو ببینید همگی سرسبز. سلام ستړي مشئ هیله ده چې روغ او جوړ به وئ بیا هم د کونړونو ولایت د کوز کونړ د اسمارو ولسوالۍ څخه درته مخاطب یم خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ وئ تاسو همداسې به د ښار خپرونه د لمر نړیوال ټلویزیون څخه زما نصرت معیار په کوربتوب ننداره کوئ موټرونه ښکته او پورته کېږي خلک چکرونو ته راځي که درته ووایم دومره یو زبردسته سیمه دومره یو خوندوره سیمه چې ښایست پرې ختم دی وایي څنګه وایي کابل په دې دنیا جنت یادېږي خو دغه چې دی دغه هم یو جنتي سیمه ده کله چې کونړ ته راغلی مشرقي زون ته کونړ ته همیشه په خپلو خپرونو کې مې یادونه کړې ده چې دې ځای ته راشئ راځئ خپرونې د ښار وګورم چې تر کومه ځایه تاسو ته دا وړاندیز کوم دا بلنه در کوم چې راشئ تر دې سیمې شاید تر دې مو هم مخکې بوځم د ښار خپرونه حتما تعقیبوئ نن هم د ښکلي اسمار څخه به تاسو ته خپرونه چمتو کوو چې دلته هم خلک په چکرونو راځي په نندارو راځي دا خپرونه تر پای شګو را سره وڅارئ قدرمن لیدونکو دا د کونړ دښتې غرونه بیا دغه سیند د ځوانانو میلې او همدغسې زما هم کونړی پکول دی راځئ دې ښه ځوانان بس ناست ورسره به خبرې اترې وکړو اجازه ده که نه ستړي مه شئ څنګه یې ښه یې په خیر یې ستړي مه شئ ګله ښه یې په خیر یې ستړي مه شئ الله هم عزت وکړي ښه خو یې انشاءالله عزتمند شئ خوشحاله اوسئ مننه اول دا راته ووایئ خیر کېغ به نوم د وخته مو کومه لوبه کوله تاسو کوم نوم ورته اخیستلو موږ تیږه ویشتله نښه دا مخامخ کمر هم په دغه کړه ویشتلو بیا صحیح ده ښه اوس ځان هم راته معرفي که او د ملګري هم راته معرفي که نوم مې سمیع الله د ننګرهار ولایت څخه یم او کونړ د په چکر باندې راغلی وو نو حکیم خان احسان الله حاجی مسیجا بلال خان بلال خان او بلال خان څنګه د سارامه دی که دا تاسو ټولو کې د سارامه دا پاکستان د لږ سړی دی راغلی دی مزه لیوالی دی نو بیا موږ دلته ځان سره راوست چکر ده والله بېشکه چې سړی یو ځل سفرونه ووهي او بیا راشي دلته او بیا تاسو چکر ورکړي تاسو یاران دې ژوندي وي یاران دې ژوندي وي نو بس موږ ځان سره په زور راواغېست راتم ده او بس ځان سره په زوره راوچت کړو زه ښه مو کول دا زده که نه د ځینې وخت سفرونه په سړي ډېر زیات خسته کېږي همدا زده که نه بلال خانه بېشکه چې چکرونه چې لږ بوج شي لږ ستړی وي او بیا راشي خو د دې هم کور ودان وي ستاسو د هم کور ودان وي تاسو د ملګرتیا حق پیدا کړی ده هم د دې خاطر چې تاسو د ده توجه بدله کوي فکر یې بدل کوي راوستی هم دی او ده ستاسو د ملګرتیا په خاطر خبره منلې ده او ستړی راغلی در سره چکر ته خو زه مطمئنه یم چې اوس لږ بیرته ریفریش ښکارېږي ځکه چې سفر سړی وکړي تر ده زیات خسته وي اما د ریفریشوالی شاید همدا وي تازهوالی شاید همدا وي چې دی راغلی د ملګرو څنګ کې ناست او چکر وهي بلکل نو همداسې ده مالزه دا دماغ مې هم پرې شي نو دا ډېر ښایسته شنې ساحې دي نو دماغ دې سره حرامه کېږي بېشکه ښه ملګرو سره به خبرې اترې هم کوو ښایي تاسو به داسې وکړئ چې دغه لوبه به اوس وکړئ ځکه یو خو د تیږې ویشتل هم یاد کړل یو هغه تیږه ده چې تیږه کسان واروي غټه تیږه که نه چې څومره ځای واروي یو ده تاسو یاده وکړه دا ډېره جالبه ده چې د سیند نه دېخوا ایخم کمر به نښه کړی هغه ولې تقریبا او نښه ده او په دومره فاصله کې بیا په تیږه ویشتل سخته ده د هر چا کار نه دی نو دا خو بس والله بس هر سړی نو خپله خواري کوي ګوره نو چې څوک مخکې کېږي څوک یې ولي بېشکه ښه راځئ ښه نو د ملګرو سره به دوام ورکړو وګورو چې کوم یو په تاسو کې تکړه ده صحیح ده د لیدونکو در باندې خبر شي ښه قصې به نور هم کوو درنو لیدونکو وګورو دوی ډېره جالبه دا فکر کوم کلیوالي لوبه ده که نه او د همدې سیمو ده کلیوالي لوبه ده تر ډېره په همدغه سیمو اړوند دغه کسان لیدلي شاید درنو لیدونکو به ځینې بلد وي او ځینې به ورسره نابلد وي هغوی ته به یې وښیو ښه راځئ ښایي تاسو هم چپله کې ټول په پښو کوئ او مونږ به درته ګورو د چا خبره زه به دلته وروره د تاسو سیلبین اوس هم وګورم چې د چا نښه ښه ده که نه او بل یو دا چې
د چا زور زیات ای خا د سیند اړولای شي تیګه کنه او یو رښتیا یو دسم د ملګری ماینس کې تناست وي کنه یو دستي او دغه د ملګرو ماینس کې چې بیا وي یو کس ډیر آرام وي یو ډیر شوخ وي کنه مجلس مالګه ورته وایي تاسو د مجلس مالګه دای دی کنه ته نه مجلس مالګه خو زمونږ د حاجي ده چې د ټول عمر مسافرۍ کې تیر کړی دی نو دا ډېر طبیعتي جوړ برابر دی ته راشه تر څو چې دوی دغه تیږې ځای برابروي نو زه به د حاجي سره هم خبرې اترې وکړم حاجي ته راشه راځه حاجي تر څو چې دا ملګري هغه د تیږو سیستم برابروي دا اوس تیږې راټولوي دا به ګوري چې سمه تیږه وي ښه حاجي ګله څنګه یې ته شکر مننه وروره خیر خدای دې خوشحاله لره مننه وایي حاجي چې دی زیات ژوند یې په مسافرۍ کې تېر کړی اول دا راته وایي چېرته وې مسافري چېرته وکړم دلته یې بس هغه ملګري دې ټوکې کوي په خپل وطن کې مسافر وې دا ځینې ځوانان چې له کور راوځي که نه بیا د ملګري هم ډېر خواږه وي د هغوی سره راوځي په چکرو بیا وروره کور ته هم زړه نه کېږي بیا چې کور ته زړه نه کېږي ته هم فکر کوم همدغسې مسافر یې دا بالکل همداسې دا بس ملګري خو چې بس ژوند په یارانو ښه وي که نه بس بالکل همداسې ده چې بس یاران نه وي خو ژوند هم بس نیمګړی وي که خان یم په یارانو په یارانو خان ښه اوس درته وایي چې حاجي درته د نازه وایي حج دې کړی نه والا د کور همدغسې ماشومتوب نه بس ډېر د ناز حاجي راته ټول وایي بس خپل نوم مې حاجي سجاد دی نو د کامې ولسوالۍ اوسېږو هملته ښار کې سجاد ګله د خپله دې مو ویل خپل نوم مې حاجي سجاد ده تذکره کې م حاجي سجاد ده هو بس همدا ټول همدا ټول د اول نه همدغه نوم دی د کور هم همداسې ملګري یاران دوستان ټول همدغه والا بېشکه درنو لیدونکو ما اول دا څوک ولیدل چې نوم یې حاجي دی خو خپله حاجي نه دی او جالبه دا ده چې په تذکره کې هم نوم حاجي ده ښه همدا اوس مې دا دعا درته کوله درنو لیدونکو تاسو هم دعا ورته وکړئ د مونږ د ټولو مؤمنو مسلمانانو د خدای دیدار پرې وکړي خدای دې ټولو نصیب کړي امین خدای دې ښه لره ښه نو دغه ملګرو به فکر کوم تیږې مو انتخاب کړي که نه ښه درنو لیدونکو اول څو تیږه به اخر ته وله چې د ټولو نه ته مخکې خدای د ټولو نه مخکې دی ښه اظهار الله جان احسان الله ښه احسان الله ښه دا نومونه چې څو زده کېږي مونږ هم سپین ږیري یو ښه خو دا د کونړ په کول مو په سر کړی دی دی لږ ځوان کړی یم او ګوره مال مونږ سپین ږیري ته ولو ولې داسې ګورم په دې ځوانه ځوانۍ دې سپین ږیري کړم ښه درنو لیدونکو ورسره تاسو راسره وګورئ چې زه به تاسو ته حال وایم دقیقه په دقیقه به درته کمنټري کوم د دې کلیوالي لوبې تاسو باید حقیقت زه حقیقت زه وایم ښه واو دا خو ونه رسېدله خو کوم کمر مو بنه ښه کړی دا کمر هغه مخامخ بیا صحیح ده ښه وګورو چې دا ګل یې څنګه رسولی شي که نه نه دا خو د تا نه احسان الله جانه دی تا نه شاته خو یو دوه قدم وګوره ورپسې مخکې هم لاړلو که نه او وګورو نور کوم یو دی ښه دا یو ملګری هم ډېر سخت غوسه ده تا ولې ستړی مشه گلکی بخیر قربانت بخیر باشی خودت خوب هستی شکر است با عزت باشی گفتم یک دوستان بسیار قار است و خودت برام قار معلوم شدی چرا والا دیگه در میله که از بیادر قندم که آمدی باید کار مشترک باشه بیشک خب آلیا کار مشترک نمیکنن بسیار تنبل است بازنت دمی میله که میگه میله ته چیزی کنه یو نفر د مجلس مالګوي ټوکی به کوي خندوي به یو چې دی بیا کاریګر وي کنه زبم دغه تراشم ستاسو څنګه ته بکینه ټول ستړي ماشي جګی ما بس لکه چې تاسو سره زم میلمه شوم کنه ښه نو زه د خپل خبرو ته دوام ورکو کنه داسې وي چې دغه ځینې ملګري چې مال ته خوش اخلاق وي د مجلس ځینې چې وي جدي وي کنه او ځینې چې بیا کاریګر وي ځینې ټمبل نو په مجلس کې باید هر کم کسان وي او زه ډیر کاریګر یم زه ډیر کاریګر مطلب وګوره کارم کوي دا سړی بیا هم غوسه ده مورد دیگه یا کس یگانتش خوب از دسترسی میکنم با یگانتش خدا میندازه قرار این کار خوب نیست نه در میله که آمده باید در میله یک دیگه یک کارش یک بگیره یک دیگه بگیره همین کار دست جمعی باز یک لذت خاص دیگه داره بشکه ګل دای وای خام وای دغه میلې ته چې څوک کارونه کې دغه کار نه ده او دلته دا ډازې په ما وکړم زه چې میلې ته ځم دا زمګه دا ورچې دا راځي خوب کوي بیا راځي دوی تیار شو او اوس آماده ده او خراب خلاص درنو لیدونکو د داس چا سره مخ شوی ما کاج د ټول زما رازونه وای زم چې چیرته لاړ شم زما دغه څه ما خودم که جای برم خودم هم تنبل هستم همین د طبیعت کاشپزی بکنیم ما خوشم میاد ولی یک باز ما داش مانده و زلا میشم باز میگم نه بیاد تیار میاریم بله ما دیگه از ولایت کابل آمدیم دیگه اینه میجا با جمله دوستا
آمدیم یک دو پیازه البته رشد آماده کردیم دیگه شما میمان ما شوین. قربانتان. با عزت باشین. یک جالب از این که از کابل ما خب بدر آمدیم، مسئولیت ما است که به بینده ها تصویر از این مناطق بکشیم و همچنان این مردمایی که اینجا می از امنیت، از زیبایی از این منطقه و شما از اونجا که آمدین تا اینجا بسیار یک گپ جالب شاید بر ما و بر بینده ها به خاطر از این باشه که حال بر بینده ها طبعا معلوم میشه که یک جای است که مردم از کابل، از قندار، از همه ولایت ها میان اینجا برای چکر. از این فضا چقدر لذت میبرین؟ از این منطقه، سرسبزیش، آبادی؟ فضای بسیار مناسب، فضای بسیار یک طبیعتی مقبول دیگه. هم از همه هموطنان خواهش میکنیم که بیان از طبیعت ولایت کنر لذت ببرن دیگه. ما بار اول ماست که آمدیم، از مردم تعریف و توصیف میکردن دیگه ندیده بودیم. حالا که دیدی چی احساس داری؟ خیلی احساس خوشی میکنیم. از لحاظ امنیت خیلی خوب است دیگه. از لحاظ طبیعت بگین بهترین زیبا جای طبیعت داره. کوه ها رو ببینیم همه که سرسبز دیگه. این برای هر یک ما و شما طبیعت ضروری است که ما و شما باید تنفس بکنیم. بیشک. اوس خزان کیږي خیر دوی دیگه هم دلته کوي هڅه وکړو چې تر څو دلته وخت و خبرونه ته دوام ورکوو د اذان وشي او ان شاء الله خپل خبرونه تر پای شي ګوره سره وڅارئ. درنګ لیدونکو چکر راغلی د کسانو پخ کړی روش ده نو داس خوند لري چې بیخي خبرې د سړي نه هېرېږي که نو په طبیعت کې ما مخکې یادونه وکړه چې دې کول خوند راکوي خو خپله پکې لټ یم مګر ملګرو سره چې تللی او یو دغه ځینو کسان چې چکر ته ځي یو یادونه به ورته زه وکړم چې که لټان ملګري هم ځي خیر ځکه ملګرو منځ کې خواته باندې یو څوک وي خو یو د کار ملګری هم بیا لکه د دوی په منځ کې چې دا دی او هغه خو ما دا کاریګر کړی او دا بل ملګری چې دا وایي دا کار نه کوي د دوی شکایتونه ترې لري خو زه ورته وایم چې زه خیر په دې خاطر چې د ملګرو منځ کې لټان زیات وي فرق نه کوي په دې خاطر دا وایم چې زه خپله لټ یم ځان دفاع به همدلته کوو نو ډېر خوندور دی د کور ودان وي درنو لیدونکو بس نو واقعا چې میلمستی و کبیادر تشکر از میمان نوازیتان خداوند با عزت داشته باشین تشکری از پیشتان میکنیم بازم که وقت دادین همراهتان صحبت کردیم اگر کدام پیام چیزی گفتنی داشته باشین که بعد از او باز کامرا را بند میکنیم و باز پسان برنامه را خیر ادامه خواهد میدیم کدام گفتنی چیزی داشته باشین بخیر سلامت باشین برادر قند خوش آمدین به میله ما دیگه ما یک پیام کوتاه داریم خداوند یک صلح و آرامی را در افغانستان از این بیشتر و بیشتر دائمی بسازه آمین آمین و ما بتونیم به همه ولایت های افغانستان یک میله داشته باشیم سفری داشته باشیم و از طبیعت هر ولایت افغانستان انشالله ما لذت ببریم به شک که افغانستان جای سرسبز است جای بسیار زیبا داره و ما بدبختانه به اثر یمی ناامنی جای رفته نمیتونیم و خداوند یک صلح و آرامی را بیاره که ما همیشه میله بریم چکر بریم بشک الهی امین تشکر بیادر قربانتان سلامت ته خوشحاله تا سره پښتو وایم کله میدون کو را سره انتظار اوسئ ان شاء الله خبرونه ته مخ کې ورځم وګورم چې په دې سیمه کې نور څه پیدا کولای شم نو دا د اسمارو کلی ولسوالۍ د سرسبز سیمه ده نو خیر خبرونه ته دوام ورکوم نو خبرې اترې به ولرم لیدونکو وګورئ چې دې ښه ملګري مې چې وخت ورته راوکتل بس بنډارې برابر کړي اجازه ده که نه ښه یا ودرېږئ داسې ځای ته درشم چې
زه ګورئ نن ډېر په ناز ناز روان په دې یم چې یو چا کونړی پکول راته راکړی ستړي مه شئ په خیر یې ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړی مه شئ ګلکۍ په خیر یې ستړي مه شئ ښې انشاءالله په خیر یې خدای ونه زه اجازه ده هم دلته که نه بس بې اجازې درته راغلم څنګه یې ښه ستونزه نشته ما کور وره ماشومه د ماشومانو سره به هېڅکله ځکه ماشومان په ما ډېر زیات ګران دي کاکه خو یې انشاءالله ژوند ښه دی چای خو تیار دی خدای مو ښه لره خیر اوسې نوشي جان الله مې عزت وکړه خیر اوسې زما دی ولا درنو لیدونکو لکه چې دوی مالته تقریب کړم چې راتللم دې ښه داسې ولا چې دغه د هېوادوالو مینه وګورې که نه کله کله سړی بیا ډېر زیات خوشحاله کي بل داسې افغانان خو چې دي په ټوله کې ډېر میلمه پاله خلک دي ښه او تاسو هم د همغه افغانانو نه یې که نه بالکل ځنګل د وایه رقم شته پکې ځینې افغانان بیا نه دي ګوره میلمه پاله خو په ټوله کې ویلی شو چې میلمه پاله دي او تاسو هم دغه میلمه پالو له ډلې څخه یې الله مې عزت وکړه اوس ځان راته راوپېژنه او د ملګري هم در سره دي د څو خپرونو کې داسې مخ شوی چې ملګري ډلې ډلې راټول وي که نه بیا د هر یو نه چې معرفت راخلو خبرې مو اوږدي خیر قصې به له ټولو سره کوو خو د معرفت به یې تل ټول یاره مشر راته ښکاري ته ځان هم معرفي کوه ملګري هم راته معرفي کوه ډېره زیاته مننه آباد اوسئ ستاسو د راتګ نه ډېره مننه چې راغلی کونړ ته نو مونږ خو هم د دې کونړ یاستو مرکز اوسېدونکي یو او تقریبا هره جمعه مونږ همداسې راځو میلې ته نوم مې قاسم پاڅون دی ملګري چې راسره دي ټول د پونتون دورې ملګري یو ټول هم د یو ولایت هم د یو ولایت یو پونتون مو په قندهار کې ویلی دی والله بېشکه تاسو به نو د قندهار چکرې هم وهلې وي ډېر خیر د ملګرو چې دا یادونه دې وکړه چې ملګري دي نومونه به یې دا اوري هم د دوی څخه م اورم خو د دې ملګري څخه مې اورېدل په ټولو کې کشر دی دی همدا اوس تا چې تا ته مې چې مالته مشر ښکاري وایي هسې مشر ښکاري کشر دی همداسې ده نه مشر ښکاري نور کشر دی بیا صحیح ده درنو لیدونکو یو څه ته مې چې خپل ځان ته مې زړه ښه شو زړه مې په دې ښه شو چې ما ځان ته فکر کوم لکه چې سپین ږیری شوی خو یار له ما سپین ږیری دی ښکاري ښه خدای مو عزتمن لره خدای دې تاسو خوشحاله او همدغسې یو ځای به اتفاقه لري ښه ډېره زیاته مننه خدای مو ښه لره همیشه دغه اسمار ولسوالۍ سیمو ته راځئ چکر وهئ که نه کله کله داسې راپېښېږئ مونږ خو هره جمعه راځو د جمعګي چکر بیا نه میس کوو لکه ټوله هفته وظیفه مصروفیتونه کارونه بیا صرف جمعې ورځ چې رخصت یې بس ملګري انډیوالان ټول سره یو ځای شو او بس بیا صحیح ده درنو لیدونکو ځینې کسان خپل غم وایي خوب هر څوک ویني خو ځینې حال وایي ځینې نه وایي ښه او زه مطمئنه یم چې قاري صاحب آل نه وایي ځکه که آل راته ویلی اول کې ما ورته مالته مشر ښکاري باید ویلي وای چې نه زه کشر یم خو دا آل ونه ویله او په دې مطمئن یم که یو سوال اوس ترې وکړم هغه رانه پټوي خو هغه به د ده د راز افشا کوونکی څوک دی چې یو راز پوښتنه یې وکړم انجینر صاحب والا نه ورشته ته راشه ته دې ښه راشه درنو لیدونکو ده نه پوهېږم زه ما چې ویل مال خوب هر څوک ویني خو څوک حال وایي څوک دا سړی مال نه وایي ځکه حال نه وایي قصه داسې ده چې نادره خو دې دلته وکړه چې راته ودې ویل چې هغه وخت به م ترنم کولو تر څو دغه فکر بدل شي غمونه لرې شي او تا خپله شعرونه ټول په هغې وخت کې لیکلي او هغه وخت دې ویلم او شعرونو کې د غمونه بیا راوړي دا څنګه قصه ده والله اوس ما سره کتابچه نشته که دې تاسو ته وښیم ما د ژوند هره خاطره لیکلې ده که غزل راتللو که شعر راتلو که هر څه راتلو ما به کتابچې ته رسول خو وخت ډېر ووتو سره بیا هم د هنر نه یو څه لرې پاتې شولو او ښه مینتوب دې م کړی مین خو هر څوک دا څوک نه و چې زه نه یم مینه باید یوازې داسې نه ده چې مینه سړی وکړي مینه د مور او پلار سره مینه د بچو سره مینه خو ستا ګوره ډېره غلیظه مینه ده غلیظه مینه راته راکړه چې دا ودې ویل چې دغه بیتونه مې مخکې له واده ویل که نه د مجرغې کې او اوس هم کور کې اوس هم ویلی شي که نه د بیتونه نه والله ډېر وخت مې نه دي ویلي بیتونه یو خبر ده ښه یو ټوکه دې پکې وایي کوم نفر و کور ته تللی و مېلمنو سره خدای وکړي چې زه غلط نه شم خو هغه هدف به یې د ده ورسوم په ده به یې راته وکړه ټوکه ښه وایي بیا لکه چې مېلمه ته یې مستې رااخیستې وي وایي نو کور کې لکه چې دغه کور ودانه چې وه د مېلمه سره یې نه وه جوړه ښه خو کومه څمڅه یې وهلی و چې کله مستې وروړي مېلمه ته مېلمه ورته چې راځئ وخورم وایي نه دا اوس ما یو څمڅه وخوړه ښه خبر نه و مېلمه فکر کړی چې مستې یې خوړلې او سړي کور کې څمڅه یې خوړلې اوس هم خبره دا ده چې
چې کور کې ورور دای دا شعرونه نه وایي چې دم کومه څمڅه خوړلې که څنګه دا خو بس اوس هم هغه شعر یاد دی شعر یاد دی کې په څمڅو تیر شوی لاس موږ یو بل ملګری وشمت الله پاڅون نومیږي خدای دې ژوندی لري جلال آباد دی نو هغه به موږ باندې ډېر تاکید ما باندې کولو ما باندې ډېر ګران وم او زه هم پرې ګران وم یعنې ما ته به همیشه دا ویلي چې موږ به کله کېناستو چې دیندار صاحب ته دغه شعر وي او زمزمې که نو دی به هم کولو دا به هم ډېر زمزمه کولو ځکه چې هغه وخت مجرد و که نه موږ هیله بس کوشدې کړې وې دې ملګرو چا کوم کس واده نه و کړی خدای مو کله را خوشحاله اوسې او ګله ته د پوهنتون د دورې یو جالبه خاطره راته ووایه کله داسې دیګ میګ درنه غلط شوی ملګري دې غلط کړي وي څه وي او دغه د مسلې ژوند چې دی د انشاءالله ودرېږه ښه راشندونکي کسان مې پیدا کړي دي درنه لیدونکو وګوري چې څه جالبه خاطره لري ځکه ټولو ورته وخندل او زه پوه شوم چې جالبه ده ما ځکه ورته وخندل که اوس به وایه چې وروره ته ولې وختي خاندې که وګوري چې خاطره یې څه ده اورې درنه یو وخت داسې کار و چې ماښام دپاره موږ دیګ کړی او غوښه هم پخ کړې وه نو بیا یې چې سهار دپاره مې راغسته چې ګورو دې کې شی نشته دی پوښتنه اخر دې په ځاګ کې راووتله دا خو سره جلان مکمل دیګ هر څه وړی و دیګ خپل ګڼول او شل دیګ یې راوړی اوس موږ په اتاق کې ایښی و اول کې شکی وایي چې کله دغه غوښه هم پخ کړې وه که نه دا چې ورکه شوه شکی وایي چې چا به وړي وي او که نه فکر مو کړی چې پیریانو میرانو یې وړې نفر معلوم چې دوی د ماښام د خوا نه ښوروا خوړلې وه غوښه یې پرېښې وه موږ چې کله ورغلو دیګ پسې چې پام موږ ښوروا نه وه صرف غوښه وه او ماسلې دوره وه شپې درسونه وو که نه بس موږ هم ستړي وو بس چې ورغلو بس دیګ هم راښکته کړو خپل اتاق ته نور ورته کېناستو سهار چې دیو راجګ شو نو بس دیګ و غوښه مخه نه وه دا د دیګ پر راوېده باندې د دې بله خاطره وه یو وخت موږ وزې په اتاق کې دا درې واړه موږ څلور واړه په یو اتاق کې اوسېدو حشمت راسره و نو زموږ څنګ کې یو بل اتاق و ګاونډیان مو نو هغې ماښام د خوا نه موږ دیګ نه و کړی هغې دیګ بخار باندې کړی موږ زه غوښه به یې بخ کړې ښه ښایسته په دې بیت باندې خو زموږ ډوډۍ مو ورته ونه خوړه موږ د ښه ځان وکړو چې زه بس غوښه یې بخ کړې ده چې هغې اوږده شو په شریکې به چې دیګ راوړو وبې خورو خو ډېر انتظار هم ورته وکړو خو زه بس هغې ډوډۍ مو خوړله اتاق ملګرو بس چې کله هغې اوږده شولو تقریبا د 11 نیمې 12 بجو پورې موږ تجدید شو چې دیګ هم راوړو دې بخار هم اتاق ته راوړو هغه بیچارهګانو شلغم پخ کړي دا د مسلې ژوند ډېر جالب ژوند ده که زه ما خپله ګر چې مسلې ژوند کې مسافر نه وم خو یو جالبه خاطره د ملګرو لرم چې اتاق ته یې ورغلی وم کله چې ورغلو چې نو د مسلې ژوند ډېر په غریبۍ کې تېرېږي چې هر څومره ولرې ګر چې ما درته ما نه دي تېر کړی خو د ملګرو ته چې ورتلم راته معلومېدلو د هغوی ژوند درک کولو مې کله چې کېناستلم نو ومې کتل وریژې یې راوړلې او خدای د کومه ځای راوړې وي او قاب نو زه ورسره ناست وم چې وریژې مې راوړي چې خفه نه شي وایم کار نه خفه کېږم ورور د خفګان څه نشته چې یو بل ملګری راغی ما ته اشاره کوي چې د وریژو نوم وانخلې څنګه وایي د څنګه اتاق والا ده خو خیر مال دی وایي نوم وانخلې خو دا ملګری اوس نه جګېږي هېڅ نه جګېږي اخر ورته وایي تېر نه وځي وایي ولې وایي ښه ته یو ځل وځه موږ د وریجې خورو نو هغه یو وریجو ته به مو وروره حیران وو په دې نه چې خدای ناخواسته نه بورې ځکه رزق الله رسوي که نه جالبې خاطرې کله کله سړي ته پاتې کېږي نو تاسو خدای عزتمن لري خدای مو ښه د آباد لره ډېره مننه چې وخت مو راکړ خبرې اترې مو راسره وکړې ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې راغلي یاستئ کونړ ته او د کونړ د ولسونو هغه سیاحت ځایونه چې دلته کونړ کې دي د تلویزیون په پرده باندې تاسو ټول وطندارانو ته میډیا ته خپروئ ډېره زیاته مننه آباد اوسئ الله مرکه له راوله خوشحاله شو چې وم لیدل سره همچنان قربان خدای مو آباد لره خوشحاله اوسئ تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه خدای مو ښه لره کور ودان عزتمند شئ درنو لیدونکو نو دغه د نن ورځې خپرونه چې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د ښکلاګانو د منظرو څخه مو درته ریکارډ ځوانان مو هم وغږول او جالبې خاطرې هم راته وویل نو تر بلې خپرونې چې بیا هم زه نصرت مهر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په پاک او څښتن تعالی مو سپارم ښه وخت ښې چارې الله مو مل